د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. غ او غر رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره غر رنګول زده کوو. ښه، راځئ چې دې ښکلې منظرې ته رنګ ورکړو. ګورئ، ښکلی جګ غر ډېر ښکلی دی که نه؟ ګورئ، ډېرو ځایونو باندې موږ ته نښې ایښي دي. د غره په سر، اسمان، په وریځو باندې دا لاندې وړې وړې برخې، دې ټولو ته په دې معنا چې همدقسې رنګ او د همدغسې نه یې شروع کوي که نه؟ ښه، زه وایم چې راځئ د لاندې نه یې شروع کړو. نه، د اسمان نه یې شروع کوو. اسمان کوم رنګ لري؟ آسماني. نو راځئ نو چې په رنګولو باندې شروع کړو. دغسې دې وریځو ته چې را رسېږو دته به رنګ نه ورکوو، هغه همداسې سپین ښیي که نه؟ دغسې دغسې ډېر ښه. اوس به نو وریځو ته لږ شانتې خړ رنګ ورکوو. دا وریځې لږې غوسه دي که نه؟ تورې لړې دي. دا لاندې برخو ته به هم لږ شانتې سوربخن رنګ ورکوو. دا په دې معنا چې دلته لمر لګېدلی دی که نه؟ دغې خواته یوه بله ټوټه هم د وریځو ده. ګورې، دې ته به اول خړ رنګ ورکوو، بیا به یې لږ شانتې دغسې سور رنګ ورکوو. او دا لاندې هم ګوره وریځ ده، دغسې دا د غره د پاسه. ښه، راځئ چې دا د غره په منځ کې چې دغه تور تور داغونه دي دته اول رنګ ورکوو. دغسې موږ ته خو اوس دا واړه واړه داغونه ښکاري. که نږدې ورشئ، دا دومره لوی لوی داغونه دي چې مه یې کوئ پوښتنه. دا ډېر جګ غر دی. وشو؟ ښه، اوس به نو ټول غر ته فولادي یا د تیږې په شان رنګ ورکړو. دغسې 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 ډېر ښه. اوس به نو لږ سور رنګ واخلو، ګویا چې دلته لمر لګېدلی. ګورئ، غر لږ رڼا شو. ښه، دغه برخه به ډېره توره کړو. او دغه مخامخ تپه نه ده، تپه ده که د غره یوه برخه ده، دې ته به لږ شانتې تاریک رنګ ورکړو. دغسې دا بله برخه هم
دې برخې ته به لږ شانتې کمزوری رنګ ورکو. دغسې دغه چپه برخه هم او دغه وروستی کونج. دغه سر برخې ته به یې لږ تاریک رنګ ورکو. دغسې لاندې برخه هم دغسې کمزورې ښه ده. ډېر ښه. لږ د لرې نه وګورئ. ګورئ اسمان شین رنګ، وریځې سپین رنګ، خو لږ سوربخن رنګ هم ورپورې دی. دا په دې معنا چې لمر پرې لګېدلی که نه. او غر فولادي یا د تیږو رنګ، لاندې تپې تور رنګ. واه څومره ښکلی ښکاري. ډېره ښکلې منظره ده. خوښ هم شو؟ ځئ نو په مخه مخه. غر رنګول دې زده کړل، اوس د غ توری رنګوو. دا ټکي ټکي غ توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د غ توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د غ توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د غ توري ته غین هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.